هلک او لیوه. په یوه کلي کې یو شپون هلک اوسېده. هغه بهر ورځ نږدې غونډۍ ته ته. اوریان به یې هلته بوول تر څو هلته واښه وخوري. یوه ورځ هغه ستړی شو. غوښتل یوه ساعتیري جوړه کړي چې ساعت یې تېر شي. هغه په لوړ غږ چیغې کړې: مرسته وکړئ، مرسته، لیوه راغی، مرسته، مرسته دې ما اورېد. دهقانانو په ځمکه کې کار کاوه. د هلک غږ یې چې واورېد په منډه هلته ورغلل تر څو مرسته ورسره وکړي. چېرته د لیوه راوښیه؟ تا ته وایم چېرته د لیوه راوښیه؟ هغوی شاوخوا وکتل خو هغه ځای کې لیوه نه و. دهقانانو ورته وویل چې بیا داسې دروغ ونه وایي. هلک خندل. دهقانان ترې لاړل. څه شېبه نه ووتلې چې هلک بیا چیغې کړې: هلې لیوه راغی، مرسته وکړئ، تاسو ته وایم. دهقانان بیا ورغلل خو لیوه نه و. هغوی هلک ته ډېر په قار شول. ولې دروغ وایې؟ که دا ځل دې داسې دروغ وویل موږ به دې مرستې ته رانسو، پوه شوې که نه؟ دهقانان ترې لاړل. په سبا ورځ هلک بیا غوښتل چې د تېرې ورځې په څېر باندې بیا دروغ ووایي. خو یو ناڅاپه یې پام شو چې لیوه په رښتیا د ده د وریانو خواته ور روان دی. هلک په منډه ونې ته وخوت او په لوړ غږ یې نارې کړې: هلې لیوه راغی، مرسته وکړئ، تاسو ته وایم. دهقانانو یې غږ واورېد. هغوی فکر وکړ چې هلک بیا دروغ وایي. هماغه و چې هغوی یې مرستې ته ورنغلل. لیوه د هغه هلک ټول وریان وخوړل. هلک ژړل ځکه د دروغ ویلو له لاسه هېڅ څوک مرستې ته ورنغلل. ګرانو ماشومانو، هېڅ کله دروغ مه وایئ. که یو ځل په دروغجن باندې مشهور سوئ بیا به مو څوک په رښتیا خبرو هم باور نه کوي.